السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې حاجیان لګېږي ادمونه یې سره لګېږي نو بیا د احرام د ټکور یو ټوټه له مخکې خوا په احرام کې بنده کړي، بیا د ادمو په مابینځ کې شاته تېره کړي دپاره د دې چې دا بدن یې سره ونه لګېږي. نو د شریعت نظره د دغه ټوټې استعمال څنګه دی محترمه؟ د عربو علماو څخه هم پوښتنه سوې ده، ورته ویل سوي دي چې په احرام کې بله ټوټه استعمالول څنګه ده. دوی جواب ورکړی دی چې مشکل نه لري، او بیا دا خبره کړې ده چې مذهب د حنفیاو په دې متعلق ډېر اوسع المذاهب دي فی هذا، د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب کې د حاجیانو دپاره ډېر اوسایست دی. بیا پر بدایع و صنایع باندې حواله ورکړې ده. بدایع و صنایع امام هغه ځای پیدا کړي، بدایع و صنایع جلد اووم صفحه 180 کتاب الحج فصل محظورات الاحرام. هغه وایي که په بدن باندې یو ټوټه د کپړه هغه واچي د یو علت په وجه لا شی نو علیه پر ده باندې هېڅ شی نشته. نو خو نه ګنډل سوی دی دا ټکور په احرام پورې، په احرام کې بندېږي، غوټ لا نه ورکول کېږي. نو شرعاً محترمه مشکل نه لري. ماښام هم یو حاجي دا طریقه ماته بیان کړله، ما پر وخت د لمر دې ته دې ورپام څه سو. نو بعضې حجاج لګېږي، مشکل نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله الله أكبر الله أكبر. الله تخم وحج قبلك.